أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کې بیان دی هغه څه کې خبره کوا چې ایمان تعالی علم چې کوم کې علم لري کې خبره مکوا. علم په دې باره کې چې عیسی الہ نه دی، علم په دې باره کې چې محمد الله نبی دی علیه السلام، علم په دې باره کې چې قران د الله کتاب دی. دوه منئ چې کوم شی تاسو معلوم دی هغه نه منئ، چې کوم معلوم دی هغه منئ. ها انتم خبردار تاسو اېدا کسانو باس کوئی پی ما پاس گئی لکم بے علم جتا سنے پائے بانے علم فلما ولی باس کوئی پی ما پاس گئی لیس لکم بے علم چنشت تاسو پائے بانے علم واللہ یعلم اللہ پوئے گئے وانتم لا تعلمون تاسو نہ پوئے گئے. اللہ پوئے رہے چی عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے نبی دے تاسو نہ پوئے گئے شام الہ کے. ورس آگے جواب سوال مقصد پہ بیان دا حقیقت دا مسئلے. سوال دا شراغ ابراہیم علیہ السلام یہودی نے دے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نے دے، نمبر آخر دے سو جواب ما کان ابراہیم انہیں دے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی انہیں نصرانی دے ولكن كان حنيفا لیکن دیکھ لگ بتوحید بانے مسلمان منقاد اللہ لا وما كان من المشرکین ندر دا مشرکانو. تاسو چې وزر د الله بچی کې عیسی مود الله بچی کې مشرکین او توحید والا دي حنیف و معنا غانه مخې ته شوی کلک په توحید الله را مخ کیدون کې دوی ویل مړه موږ ابراهیم علی السلام تابعین. الله جواب کې جواب حاصل الله نبی صلی الله علیه وسلم دا امت ابراهیم تابعین. کله چې صحابه لاړه حبش لا عمرو بن العاص به ورغلی و جعفر سره ډیره طلبم کړه نجاشي هغه تقریبا به د 200 باندې زمانه هيئت نبی صلی الله علیه وسلم له غلو قران مرتبه کړو. نو وی ویل چې ابراهیم علیه السلام ډیر نږدې اولا دا هغه خلک دي چې د تابعداري کړو دا نبی او د ملګری مؤمنان ګرځوي دي سرزمین کې. ان اول الناس يقينا نجدي لا يقضي خلقنا ابراهيم عليه السلام رقمه کسان دي چې د تابعداري کړي واسه نبی او دا محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او هغه څوک چې ایمان راوړي والله ولي المؤمنین الله دوست مؤمنانو دي، الله محب مؤمنانو دي، الله مؤمنان چارس پارینا ورسا کې دی بل قباحت. اهل کتاب غواړي چې تاسو گمراه شئ. دا اصل کې جواب د سوالم دی يهود دې کنه سوارا دي د ملک څخه چې ګرځي راځي. جواب دار دي د ملک دا ټول بچیان گمراه کول يهودانو نو سوارا جوړول ونشي کول. الله ودا ود طائفتن الله ودا زنه خو غني وړل د اهل کتابنا ارمان چې تاسو گمراه کی یلو مصدریه دی ازلالکم استاسو گمراهی نه گمراه کوي الا ان پسو مگر دا خپل ځانونه او ما شروع نو په پرې باندې. ورسره کې بیان دی چې قرآن تاسو مابین کې موجود دی ولی به تاسو دې انکار کوئ. په خلک یا اهل الكتاب اے یهود نصارا لما تکفرون بیاات الله والانکار کوي د الله د آیاتونو وانتم تشهدون تاسو دوی ور کوي چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو په دې باندې چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو ته مساتر کې دي چې دا وکړ خلک دي. آیات الله نه مراد الله قدرتنا آسماني وحي زمونږ د نبی معجزات ورسته کې دی بل نقصان. عادت په يهود کې داري دین د اسلام د نور دینونو سره ګډوډ تحریف کوي تلبیس به چون کې دوه کې مخاطبین دي
یو هغه مخاطب دی چې هغه می دی هغه باندې کتمان د حق دیم نیمګړی مولا دې اسا ګډوډ کی مشرکین استدلال د قران نه کوي کنه من انصار الى الله وروح منه ګور مولا شوی د امین د پاره تبعیض دی دلیل لبدی شي اسا د الله نه بازي دین معلومه شو چې د الله نه سوال بل جنا کومه غوښتل شي عیسی غوښتل هغه باندې څه خبره ګډوډ کی سوره بقره کې د شایعات او تشریعات تشریع وا معنا دا ده یا اهل الكتاب اے يهود نصاراو لما تلبسون الحق بالباطل ولا يقرون دا حق اسلام د باطل سره وتكتمون الحق ولی پټوي دا حق وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق باطل له یتا سوالینه مې ورسات کې یو نمونه تلبیس دی بیانې مليانو باندې کشرانو له ویلي دوره جاول کې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی چې کله مازیګر شونی سم مرتد شي د مکه مشرکان عوام دي هغه هم د نبی رسول راټول یو وخت دا حق نبی ونی دي مليانو به منلې او چې مولا رد کې نه معلومه شونه کې کار دی وسم داخلت وای یره کوم د قران او سنت تابعداري وکړو د نور مليانو به اي موږ دا ویلې خدای مو چې د الله او رسول په بل طرف تاوي نه دي کې چل دی کنه وقالت طائفه ویلی به یوډلو من اهل کتاب الله دې یو د نصاراو نه ایمان راوړی بالذي پاک کتابون جلال الذين امنوا چې نازل شوی پر مؤمنانو زګه باسته یې سره وجه النهار پاول د ورځ کې وجه مخاطب معنا دا اول وکفر او کفر وکي په اخر د ورځ کې الله مرجعون شاید مکی مشرکان عوام ان پر رجوع کې اسلام نه مړې مولې نه مني مونږ هم دا شي نه منو ورسا کې دی بل تلبیس وې دا هغه چا خبره مې چې هغه تاسو دین تابع دار چا خبره مې منه دا مرز دی مولانو کې دی کړه وې دا هغه مولا درس به کې نه چې مذهبي مولای هغه سره مسک والای داغه نو فتوا اخلي اره مدرسې له منځي هر درس به نه کېنه ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ الا لمن تبع دینکم مگر دا چې تابعداري کوي تاسو د دین قل سرارت اصل کې دا جواب پر سوال دی کې دې شي چې دوی پر باطل باندې دومره کلک دي نو دا بسم دي نه کړه الله يهوديت نصرانيت سب دین نه دی سم دین چې بس اسلام دی قل معنا ورته ان الهدى يقرن دا حق دین د الله چې دی خدای الله دین د اسلام دی دی اوس د شوی ايوتا یور کې دې چې او کسلم اسلام په شاندار چې کوم تاسو درکړې شوی مړه تاسو مسلک دی غوړه مسلک دی دې کې دومره مسائل دي دومره مولان پکې دي ټیک دا موږ تاسو راوړل چې بل طرف ورشي په دې حدیث باندې معاملې وکړي موږ نو زمونږ دا مسلک ډېر غوړه دی زمونږ دا راي ډېر غوړه ده بل د تاسو نشي درکېږي دیم کدوې سره کې نه سو دوی تاسو ته پوښتنه چې محمد الله نبی دی او کنه عليه السلام تاسو به چې آو درته به چې ایمان پر راوړی که ایمان پر راوړی نو به خو يهوديت پاتې شي کنه یې راوړی سبب قیامت کې د الله په وړاندې تاسو په وړاندې عذر پیښ شي چې الله دې خلکو له موږ دین ته شي کړو دوی نه منلې دین ځان ساتي یا به دلیلون چې پتا سمانه ان دربه کوم تاسو در په وړاندې یا تاسو در رسول در په وړاندې قل سره دین د اسلام د الله فضل دی قران د الله فضل الله چې چاله ورکی نو نبی صلی الله علیه وسلم اهلو قل ورتو ان الفضل یقینا د فضل الله فلاسته یؤتی من یشاء ورکی چاله شو غړي اخرین والله واسع علیم الله پراک فضل والو پویره فضل پراک لري پویره چې اهل څوک دی او څوک نه دی نبی صلی الله علیه وسلم اهل دی کړه مسلمانان اهل دي یختص الله خاص کوي په خپل رحمت باندې مې یشاء چار شو غاړي والله خوند فضل الله العظیم ډیر لوی ورسات کې بل
تقسیم دې کې دوه اقسام ولا اهل کتابو کې بعض دي خلک دي لکه عبد الله ابن سلام سلمان فارسی دل کونو مالو سره کې بیرته درکې امانت ځکه یې مقصد چې آخرت ته بعض دي چې چالت ولاړي یو دیناتو سره کې خودنو منی چې ستاره او چې دې جدا شنه به انکار کوي وਹੀ کې خیانت کړي په مال کې کوي ان من المعصيه المعصيه بعد یو ګناه چې وکړه بلا بل دې راکایي ومن اهل الكتاب بعض کتابو کې من هغه څوک دي ک امانت کې داغه سره به قنطار ډېر خزانه يؤديه اليك تعالی دا کیغه امانتدار دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امانت کې خیانت کول دار منافق علامه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولې ویل چې کله داغه راو د صوبې اسمه کې نه پرې خو دي بل کدا ولي وې دا الله د رسول سره د مینې د وجه وې کو وګاړي چې الله مینه تاسو راته شي امانت کې ریاض د امانت ریاض وساتئ حدیث کې دا راځي د قیامت د علامات له علامه ده خلق به امانت باندې داسې 30 ورځې لکه په غنیمت مال څخه تقسیمي حلال به غني ومنهم من وباسدين هغه څوک دی که امانت کې راغ سره به دینار نه دینار نه ادا کېله کته الا ما دم تعالی قائما مگر کته ولاړ ولتا کته همیشه ته ولاړ بار ورځي اخر تنگ شي دیم قول لاري الا ما دم تعالی قائما دا معنا ده چې ته ولاړ یو مال ورکړي منی چې راستا دي او چې کله دې مجلس جدا شي یاد ساته مې نه منی تا دا ولی د دې عمر صلی الله علیه ذالک الله داسکا بانهم قالوا یقینا ضرب ليس علينا نشاف مغمانی فی الامین په عوام کې صبرن سنیونا دا عوام د مال خور مړ الله په نشي وسوي کنه مړ د عوام د شي لکه زمون باغ څنګه شي خوري امامتي ویل چې د کلنګ غوا حلال او حرام فرق کې مکو غسل مال راځه مکوا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال نه د مسلمان سره مال مگر په ټیم کې چې په خپل مرزي او حقیقت تعالی درک دا غلط نظریه و دا خو دا جرم بلی واره جرم جمع جرم ويقولون او داخل کوي على الله الكذب فالله من دروغا وهم يعلمون او دي کوي چې دا دروغ دي دروغ وي دروغ دا معنی یو شی بدین نه سبي دینو غړي لکه بدعت شی دین نه جنجال پی کوي یره په دې باندې مناظره کوو دعا بعد سنت به حیات الاجتماعي دا ضروري قضا عمر ضروري دمړي اول او دیم اور سودري مور خیرات ضروري قران دایره ګرځول دا ضروري راځي په مناظره وکړو کم همت لري وړو خبرو باندې نکته دا خو دین نه هغه دروغ ویلي ورو ساعت کې الله اوس قانون بیانوي بلا من درس سره من اوفا چا چوفا او کړه بیا دې د الله په لوسن باندې وېری دو دایره ماتوالي اهدی دا معنا ده کوم لو شو سره قران کې الله کړه تورات انجیل کې خپل مابین کې فإن الله يحب المتقين يقينا الله من كيدا چا سره چې تقوا کوي د الله نه لوسن نه ماتي ورو ساعت کې الله بیان دې کوي دې نورم ډیر مرسونه دي دین ورکه دنیا دي ان الذين يقينا انسانان چې اخلي په لوسن د الله باندې په قسمونو باندې دوی ثمن قلیلا پیسې لګي بیزیا قسمونه کوي پناروا باندې ثمن قلیلا معنا پیسې لګي حرامي پانی لوی جرم دې سزا واوري امام رازي لګي کنه دنیا ورکو دین ورکه دنیا ور باندې واخستا څومره جرم دی دا اولای کدا انسانان چې دي
نبی سره دوی د پاره په آخرت په آخرت کې نه بو سره الله خبرو کی ولا ينظر اليهم نبو غري دوی لا يوم القيامه بورز قیامت ولا يزكيهم نبو دوی ساينو کی ولهم عذاب الیم دوی له عذاب درناک آخرت کې به ایسنی د جنت خبرې بو سره الله ونی کی د رحمت ورته منو ګوري په نظر د شفقت ساينه باندې دوی ونی کی اې دوی د محنت چې دا ډېر ښه خلک وو دوی سزا بیا غوړ جناکار لم ده خوار کبر جن لم ده خاص کر هغه عالم چې علم پټ کړي هغه انسان چې پنځه کته ساتي صاحب د مشکات حدیث راوړې مجموع زوائد کې د پنځم جلد کې یو سل 50 نمبر صفحه نبی صلی الله علیه وسلم اسړي له ویلي چې مونږ جمراو درځو او د سمات دي نبی سوال چې اسبال الازار چې پنځه حرکت ساتي دی باندې او د سماتي کې نبی په کار دا چې نواقص الوضو کې ذکر وایي جواب دا چې قصدن غرزه بیا ما چې نه غرزه ماتنا ورسا کې دی اوس بل مرز تحریف کوي الله وایي وان منهم يقينا بعض يدين الله الى فريقا يودلدا اړي دا خپل شبي بالکتاب پر کتاب لتحسبوهم دیر بارا چې تاسو ګمانو کې پرمانه چې دا به د کتاب نه وما هو من الكتاب وقال لا خبر دنني ويقولون به هو من عند الله اذا الله رخوان راغله وما هو من عند الله اذا الله رخوا ربني د نبی صلی الله علیه وسلم صفات دغه په تحریف وکي غریب بچی جناو کړیو کماندار و چوکړه بل به قسم په کوشش الله تعالی لګره آیات دلیل په پدې باندې چې کله یو شی په قران او سنت کې ثابت نه و داخله په جنجال کې چې دا دین دی یا ساتي دي انسانانو کې بینه دي يهود صفات يهود حقدار د الله د لعنت مداخله کوم دي ګره څومره خطرناک خبره دین قادین دي شیبان قال الله قال الرسول موجودين وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وتړي په الله باندې دروغه وای په الله دروغ تقول کوي دوی پوهیږي چې دا ګناه او بیم کوي ورسات دې باندې بل رد درې حاصل دارې دوی ویل چې مو عیسی د الله بچی غنو چا او زر د الله بچی غنو چا ویل ملائکه وی دوی موږ په دیوانه امر کړی دی خالص درو مخکې موږ دا ویلو سورې بقره کې وما کفر سليمان یو چا به خبر نه کړي دوی به تعالی منسوب کې دا کړی دا دو صحابه له بدی بیانې دا صحابه دشمنان دي پلانین دغه مرز الله په يهودو کې تهمت تړي ما کان لبشر ان الله ان دي مناسب یو بشر لرا چې الله ورکړي دلته کتابه پوها او نبوت الکتاب مراد وحی حکم نه منات جرګي فیصله نبوت ورکړي څور د مناسب نه دي یو خلی بشرین دي لفظ کې اشاره ده دینا چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دې سره نورو ثم يقول به هو للناس دي خلق الله اكون عبادا لي شيء من بندگان من دون الله سوا الله نه الله پر دې اسمن پر اوراشه بلکې دوی کو مقصد داري چې بندگان د بندگانو د بندګۍ نه او باشو د الله بندګۍ لپاره دي دا خالص افتراء ده ولكن سره جواب د سوال دوی ویل چې دا نو اخر وایي څه ولكن دمر خبر ذا كون ذا خبر کوي چې شیطان سو الله والا ربانی جمع درا ربانی حق عالم تربیت کوي په وړو خبرو د علم د جزئیات او مخکې کلیات نه علم او عمل یې کوي نو سوال دا نه چې ربانی علما را خبره ولي کوي الله د قران سره تعلق وي کنه کوم انسانان چې د قران او سنت سره تعلق بازار باندې علما دي بما كنتم تعلمون الكتاب الله بسبب دا چې تاسو تعلیم د کتاب ورکوي بما كنتم تدرسون
په سبب د دې چې تاسو رسول کوي د دې كنتم في ناقص مضارع باندې داخل لمانه دوام اول زکولی به بل قدل ته بالعکس کارو کې ذکر د قران دا بهترین عبادت بل بیان اول دا بهترین لیکن اوچت بندگی دا اعلی چې بل قران تشریحي علي رضی الله عنه ویلي وسا په زمانه چې الله یو انسان لای دی ته کی د سر قانون بهتر چې الله په لار کې صدقه شي وس تکمیل کوي د خپل ځان خو نه کوي چې تاسو د امر وکي بلکې د نور نه منع کوي ولا یامرکم نه امر کوي د اړیو تاسو را ان تتخذوا الملائکه چونی سي ملائک او د قشان انبیاء علیهم السلام اربابا خدای تو باندې ملائک جمع ملک نبی دا جمع د نبی د ملائکه بارک تاسو نه وي چې دا الله لري دي جنات سره وعده کړي انبیاء بارک دا نو چې عیسی او عزیر د الله بچین دي وسوي ولي وجدانا ایا امرکم ایا امربو کی تاسو امر مو کی تاسو را پر کفر مانه بعد ځانتم ورسې دینا چې تاسو مسلمانان اسلام راوړې به ماړي دا خو شرم دی ورسات کې صدق د نبی په جدا طریقه د ټول انبیاء نه الله ما وعده اخستې چې محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکوي کومک به کوي مفسرین لیکي آیات دلیل لبدي چې خضر علیہ السلام وفات دي وکدا چرته ژوندې وي زګدا رسول مناسب دا چې د نبی تایید کړي وي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اغه ټیم کې چې واخص الله په خلاص دي انبیاءونه خامخا زبرات کوم تاسو را من کتابن په کتاب باندې و حکمت نو په سنت د نبی یا سنت د نبی خپل تر به کوم تاسو له کتاب او سنت ثم جاءكم بأبراج تاسو را رسول یو استاد تصدیق بم کوي لما معكم دا دین او کتابونو چې تاسو سره دي خامخا تاسو به ایمان لري پاغو کومک به کوي تنصرون ما کومک به کوي امام بلری خلق به دعوت او ایمان لپاغو دکه عیسی علیہ السلام چې دعوت کړو ابراهیم علیہ السلام چې دعا کړو قال الله ویلی اقررتم ایتاس دې مسلمان اقرار کوي واقصتم عوام قصلا فدې معنی فوق لو زما قالوا دې ټول ویلا اقرارنا بالکل موږ اقرار دې لوزم دې نو قال الله سو ویلی فاشهدوا معنا گواه شهید په نبوت وانا معكم زم سلام من الشاهدين دغوا کوونکو نا پر تشریح د نبی لا څوک نبی منیو کني منی الله زمانم ورسات کی زجر چا چې د نبی تابعداري نه مخواړو الله دا فاسق دی فمن تولى چا چې مخواړو بعد ذلک رسید خبرنا فاولئک الله دا انسانان چې هم الفاسقون خاصم دي بي دینان دي آیات دلیل بدی يهود دي کنه سوارا دي دا ټول بي دین دي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخاړولې دا غد دین پر خودلې نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه